په خیر یې صحت ښه دی ستا شعرونه دې چېرې زده کړي دلته کښېنه دا ستا پلار خو دومره ښه شاعر نه دی موږ ستاسې دې پلار نه سم سره زیات پر مخ باندې ولاړې دلته کښېنه دا د پلار سم پر مخ باندې ولاړې په شعرو کې ما خلک نه پېژني دا پېژني زه یې دې په نامه باندې ځان تېروم او زه هم زه د نادیه په ګلمینې پلار یم خلک وپېژني نو دا خو په دې ښه دی نادیه ګلمینه چې ده نو داسې د احساسات شبده کوم مقصد شاعري وایي او په هر شعر کې یو ډېر غټ پیغام وي او د سیمې د علاقې خلکو باندې اغېزه وي چې دغه شعرونه وایي موږ دغه رنګ راوړي دی تاسې هرې ځلې دې هر ویسي چا په دغه کې بهیر کې ګام پورته کړی ده الله دې رنګ په راوړي انشاءالله دې لپاره راغلي دي انشاءالله په اخلاص راغلي بل دی چې غرض نشته صرف یې دغه مقصد دی چې وایي وروره بس اصلاح راشي دا ټوپک ختم شي دا جنګ ختم شي د مسلمانان د هر چا د کوچني بچیان دي ټول دغه شي دا ګډ خواران په دغه کې ګرځي په انبارو کې ګرځي ولې وګرځي ولې دغه غوړه نه وګرځي ولې داسې ثابته نه وګرځي بس نو خو که څوک وس ولري خپلو بچو باندې تعلیم ورکړي ښه زمینه ورته برابره کړي نو د هر پښتون بچی به دغسې لکه نادیه دغه زمینه چې ورته برابره وي لکه دا و چې زموږ خلکو برابره کړې ده نادیه ګلمینه څه به لږ خبره وکړو نادیه ګلمینې تا ته دغه د شعر و شاعري دغه احساسات څنګه مقصد ستا په ذهن کې راغلل چې زه شاعره جوړ شم ما په ذهن کې ما شعر ما پلار ډېر سپانسر ولاس بس بیا زما پلار سوچ خپله شاعري مطلب ما ووایي بس دا ښه اوس سره کوم شعرونه ته زیات خوښوې سره کوم شعرونه ته ووایه مقصد چې د علاقې دپاره د خلکو دپاره هغه یو ښه پیغام وي مثبت سي اصلاح راشي په علاقې کې په ټولنه کې ستا د دپاره د سټي دپاره د وطن د مسافرو دپاره او د وطن د ستونزو دپاره شاباش نو ته اوس د خپل کاکا ته کوم داسې یو شعر دا لیکې سته ما ته یو شعر رالیږي خپل د امیر کاکا د یو شعر ستاسو ډېره شکریه ده کوم چې تاسو زه دلته راوغوښتم او ما ته دونه قدر تو خو د ډېر قدر وړ یې ته خو ډېره زموږ ښایسته ورېره یې اوس نو ته یو شعر راته ډالۍ کړه د وارث والا شعر راته ډالۍ کړه دا شعر ورنه خان کاکا د وارث لور یم نازولی یم شعرونه وایم ښاغلی یم له خپل هېواد سره تړلی یم د ننګ میدان ته راوتلی یم زه شعرونه د بابا اورم هغه شعرونه بیا په تا اورم مسافره ته په پردي وطن کې شپې تېروې په سرو لمبو کیسې غرمې تېروې په شوګیرو باندې زنګېږي ګرانه قسم په خدای ډېر مې یادېږي ګرانه ما ته احساس دی ته به ستړی یې ډېر د کور یادو به کړولی یې ډېر تا ته به هر یو تن جلا یادېږي دا ستا بچو ته خو بابا یادېږي هغه واده خور د ولا یادوي تا هم د کوز کلي ملا یادوي روجان راغلی یو څو شپې یې وکړې ستا د ځوانۍ ټولې کیسې یې وکړې ما ته د قدر اوس معلوم سو ګوره چې د هر چا په خوله ستا نوم ګوره مور دې و تا ته په دعا ناسته وي که لمونځ کوي که بیا جلا ناسته وي وایي زوی مې تللی په سفر دی خدایه په دشمنانو یې لاس بر دی خدایه پلار د مجلس کې تا ډېر ښه یادوي دا ستا نیکۍ ټولې په خوله یادوي هغسې ټوکې او خنداوې کوي ته چې وریا تا ته دعاوې کوي مینه دې کم تر فرشتو نه دي ما ته چې بد دي له هغو نه دي نو د کلي درته څه ووایم چې څه رایاد سي نو هغه ووایم خلک لګیا دي ګران وطن جوړوي تېرلي له سره سالو کفن جوړوي دشمن منف کې دي تباه مو غواړي ژوندون نه قبلوي سا مو غواړي دلته باور له منځه تللي اعتماد نسته غریب تباه سو ظالم چیرې برباد نسته بس ته راځه مسافري ختمه کا دا د څو ورځو دا د څو کالو جدایي ختمه کا
راسه دا کونډې یتیمان وژغوره ګډ ړانده مریضان وژغوره څو پښتانه در سره نور راوله په خپلو مټو خپل زور راوله توره تیره د بابا راواخله ناروا ستړې سوروا راواخله نوي بیرغ ته خپل مقام ورکه ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکه تنګ پر غلیم باندې هېواد که زموږ خوارو ګدا پکې آباد که زموږ بیتونه تاو که خپل ایمان تیر کا د شیطان رونه تر اسمان تیر کا ته به میرویس زه به ملاله یم درسته نړۍ کې به هم سیاله ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دا خو ډېره ده دا خو دومره زموږ ستا بچي زموږ ورېره دې کې بس الله پاک دومره غټ استعداد ایښی دی دې باندې به په ګډه باندې دا به انشاءالله همت کوي او د دغه سوچ و فکر څه به انشاءالله تعالی خپل کار ته وده ورکوي ټیک دی بس بابا به دي او کاکاګان به دي ټول نازوي سمه ده ټولو پښتنو بچي دي دا د ټولو پښتنو بچي دا خو بس موږ ډېر خوشحاله یو د نن مشاعرې د سید صاحب ګل میینه نادیه په ګل میینه راغلې ده زموږ د مشاعره چې ده خصوصا ستا ستا دپاره جوړه ده او د شاعرانو دپاره جوړه ده او په نیاده ګل باندې د مجلس او د مشاعره ډېره ښایسته سي او هر مجلس دا ورغلی د مجلس یې ښایسته کړی زه په خپلو ډېر خوشحاله شولم چې په نن مشاعره کې دې شعرونه بله ورځ چې دا راغلې وه هم دې شعر ویلی وو ما واورېدی ډېر ښه خوند یې ورته راکړي نن خو بیا زه خپله ډېر خوشقسمته شولم چې زه سره روبرو ملاقات وشم